له کندوز وروسته طالبانو د فراه، بدخشان او جوزجان هوایي ډګرونه ونیول. طالبانو د کندوز ولایت له هوایي ډګر وروسته د فراه، بدخشان او جوزجان هوایي ډګرونه په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. کابل ټکي ته یو شمېر معتبرو سرچینو چې طالبانو یې پخلی کړی وویل چې نن د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې پروت هوایي ډګر هم نیولی، 25 عسکر ورته تسلیم شوي او نور د یتیم طاق په نوم سیمې ته تښتېدلي دي. دغو سرچینو د بدخشان ولایت د هوایي ډګر نیول هم منلی دي. یا 4 هوایي ډګرونه داسې مهال د طالبانو لاسته لویږي چې په تېرو شپږو ورځو کې طالبانو نیمروز، کندوز، جوزجان، تخار، سرپل، سمنګان، بدخشان او فراه ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي او د بلخ، کندهار، فاریاب، هلمند، پکتیا او غزنی ولایتونو په مرکزونو کې جګړه روانه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې نن ماسپښین طالب ځواکونه د کندوز هوایي ډګر محوطې ته ننوتل او ټول تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د مجاهد په خبره ډېر وسله، پوځي وسایط او وسایل هم د دوی لاسته ورغلي او په دې سره د کندوز ولایت په بشپړه توګه د اسلامي امارت تر ولکې لاندې راغلی دی. ځایي سرچینو هم کابل ټکي ته منلي چې په کندوز ولایت کې د دولتي ځواکونو وروستی پاتې مرکز هوایي ډګر د طالبانو لاسته لوېدلی دی. ډېرې وسلې، مهمات او د یو شمېر الوتکو په ګډون ګڼ شمېر ټانګونه او رینجر موټر طالبانو نیولي دي. بل لور ته طالبانو د فراه ولایت د هوایي ډګر د نیولو اعلان کړی او زیاته کړې ده چې په ترڅ کې له لیوات څخه نږدې 200 عسکر ورته تسلیم شوي او په وینا یې دا لړۍ ادامه لري.